ملګرو موږ پښتانه په دې خبره باندې پوه یو چې موږ یو غیرتمن قوم یو. موږ د حیا نه ډک قوم یو. په دې دنیا کې داسې یو قوم شته نه چې یاره د پښتنو نه به زیات غیرتمند وي او خپل عزت هغې ته د هر څیز نه ډېر زیات ګراني. خو پرون چې کومه واقع په حوالې سره ما آرټیکلز وکاته او کم سوشل میډیا باندې چې کم ویډیوز خپرې شوي وي چې په پېښور کې د شپې په 1 بجه باندې دغه د پښتنو یو څو غیرتمند چې کومه دی هغه په هجراګانو باندې لاس اوچت کړی دی او په هغې فایرینګ کړی دی. 4 هجراګان چې کومه دي سره د ډریور هغې زخمي کړي دي. د دې نه مخکې بلا هجراګان دي وجلې هم دي. د هغې سره د 2000 نه زیات اجراګان چې کومه دي د دې غیرتمندې پښتنې معاشرې خلکو چې کومه دی هغه د هغې استحصال کړی دی او د هغې عزت چې کومه دی هغه تار کړی دی. موږ ته غیرت په هغه ټایم کې نه محسوسیږي. موږ ته غیرت په هغه ټایم کې نه راځي چې کله دغه اجرا دا د یو پلار بچی وي، د یو مور بچی وي، د یو ورور چې کومه دی هغه رور وي او د یو تره چې کومه دی هغه وراره وي او هغه په کور کې نه پرېږدو. په کور کې په هغه باندې موږ شرم محسوسو، هغې ته روټۍ نشو ورکولی، هغې ته سپک نظر کوو، د هغې نه موږ خپله لور چې کومه ده لویه ګڼو، د هغې نه خپل زوی چې کومه دی هغه موږ لوی ګڼو او دا د خپل کور او د معاشرې یو کمزور ترین طبقه چې کومه ده هغه دې ته موږ ګمان کوو. په هغه ټیم کې موږ ته غیرت نه راځي، موږ ته پښتو نه راځي، په مونږ کې حیا او شرم چې کومه دی هغه نه راوچتېږي. خو چې کله دغه اجړه د دغه کور د دغه پلار د ظلم د دغه رونو د ظلم د معاشرې د ظلم نه مجبوره شي او هغه ډانس کلب ته چې کومه دی هغه ته لاړ شي او بیا د خلکو په حجرو کې چې کومه دی ګډېږي، خلک خوشحالۍ، خلک چې کومه دی په مختلف قسم طریقو سره مستفید کوي، هغې د خلک د هغې استحصال کوي، هغې د رزق دپاره چې کومه دی د خلکو په غیږو کې کینی، د خلکو په حجرو کې ډانسونه کوي. که هغه فحاشه وي او که هغه په هر طریقې سره وي نو هغې احتسال بیا کېږي او بیا چې کله هغه میډیا ته راشي نو دا زما غیرت دی، دا زما پښتو ده. خو تا ته هغه پښتو نه ولاړېږي چې د څه وجې نه دا اجړه د کور نه راوتی دی او د څه وجې نه دا په دې سیز په دې ډانس باندې مجبوره شوی دی. ډېر د افسوس مقام دی. زمونږ غیرت هغه ټایم کې راوچتېږي چې مونږ د یو قوم د یو معاشرې په داسې فرد باندې چې کومه ده لاس اوچت کړو چې هغه فرد مونږ د معاشرې ټول نه کمزور ترین افراد چې کومه دی هغه ګڼو او په هغه باندې مونږ چې کومه دی لاس اوچت کړو. نو اسې مونږ ته په ګریوان کې سوچ پکار دی چې د معاشرې په دونه کمزور ترین طبقه باندې ته لاس اوچتې نو ته څه شی؟ ته خو د هغه نه هم زیات کمزور ترینی، ته خو د هغه نه هم زیات یو خوار انسان یې، ته خو درنده یې، ته خو چې کومه دی یو ځنګلي. تا ته که هغې څه به ویلي وي؟ ستا قتل یې کړی، ستا بېزتي یې کړې ده، تا سره یې کړي څه دي؟ خو زمونږ خو دغه یو ډیمانډ وي د دې خلکو نه چې هغه کار مونږ سره ونه کړي نو بیا مونږ څه کوو؟ بیا مونږ چې کومه دی مختلف قسم ظلمونه کوو او مونږ بیا دغه شان کارنامې کوو.